سلام ملګرو، هیله د صحتمند بیاست وخم په خیر یې. زه یم عبدالفتاح همدار، تاسو ګورئ تکنیکل همدار یوټیوب چینل. راځو د امازون د پروډکټ سورسینګ څلورم کلاس ته. په دې کلاس کې موږ په دې باندې خبرې کوو چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې یو سپلایر چک کړو چې دغه اتنټیک ده که نه ده، چې آیا دا له موږ سره سکیم کوي او که په صحیح ډول موږ تاسو سره خپل بزنس مخ ته وړي. نو اوس راځو کوم سټیپونه دي چې هغه موږ باید چک کړو. هاو ټو چک سپلایر اتنټیکیشن. نو دا تر ټولو مهم بخش ته په اخري سټیپ ده چې موږ تاسو دا چک کوو چې موږ جنس چې نه اخلو له یو سپلایر څخه، له یو ډسټریبیوټر څخه، له یو برانډ څخه، چې دا موږ چک کوو چې دغه آیا اتنټیک ده او که یو سکیمر ده. چې داسې نه شي که چېرې موږ تاسو پیمنټ هم ورته وکړو، ښه جنس یې راته ښودلی، هر څه مو چک کړي، خو اخر ته راسو موږ پیمنټ ورته وکړو، پیسې پسې یوسي، پروډکټ موږ ته ونه لېږي یا پروډکټ موږ ته پیک ولېږي. نو مخکې تر دې چې موږ پیمنټ ورته وکړو، باید لومړی هغه سپلایر یا ډسټریبیوټر یا برانډ هماغه چک کړو چې دغه اتنټیک ده که نه ده. یو اووه مراحلې دي چې سټیپ بای سټیپ ټول عملي کاروو. نو زیاتره ملګري پوښتنه کوي چې دغه ویډیوګانو ترتیب سره کم ده یا یې سیستم نه معلوم چې هغه اوله ویډیوګانې اپلوډ کړي. نو تاسو که چیرې نوي یاست رابسئ زما یوټیوب چینل ته، او یوټیوب چې مو راخلاص کړو دلته به ورته ولیکئ یوه دقیقه منتظر کیږئ چې یوټیوب چینل راخلاص کړي. نه پوهېږم چې انټرنټ ولې سلو سو. ښه زه خیر راخلاص یې کړو. دا نه دلته په سرچ کې بیا تاسې ورته ولیکئ تکنیکل همدار او انټر بیا کړئ تر څو ما یوټیوب چینل درته راواړوي. که چېرې تاسو یوټیوب چینل راوړی نو تاسو ترتیب ښیاست، په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې ویډیوګانې پیدا کړئ، ویډیوګانې وګورئ. دا ما چینل درته راواړول، په دې به کلیک وکړئ چې چینل صفحه مو راخلاصه کړي. دلته په لومړي سر کې دغه ویډیوګانې عمومي کې ګډوډي ښکارېږي تاسو ته. راځو ګورو ورته ګوره داسې غیر منظمې ویډیوګانې پرتې وي. نو تاسو به دا په ترتیب سره وګورئ. نو ورته ګور څنګه په ترتیب سره ګور، پلی لیست ته بیا راسئ. په پلی لیست تاسو کلیک وکړئ. که چېرته تاسو نوي یاست، بیخي په امازون کې تازه کار شروع کړی، لومړی باید تاسو د امازون بیسیک کانسپټ وګورئ چې امازون کې څنګه موږ کار کولی شو، کوم اړخونه وګورو، څه شی ورته ضرورت ده، په کوم مارکیټ پلیسونه دي مختلف اړوند چې هغه د امازون بیسیک اړوند کومې خبرې دي، هغه به تاسو په لومړي د امازون بیسیک کانسپټ پلی لیست کې وګورئ. منتظر کیو لوډینګ ده چې دا ده. دلته مختلف پلی لیستونه دي. نو ګوره یو پلی لیست ده امازون بیسیک کانسپټ. په دې به تاسو کلیک وکړئ. لس نه ویډیوګانې پکې دي په نمبر سره، اوله دویمه درېیمه تر لس تا ویډیوګانې به وګورئ. که چېرته تاسو بیسیک کانسپټ باندې د امازون خبر یاست، غواړئ چې پروډکټ هانټینګ او سورسینګ وکړئ تر څو عملاً کار کې سټارټ کړئ، نو بیا به راځئ د امازون پروډکټ هانټینګ اینډ سورسینګ پلی لیست ته به راځئ. په دې به کلیک کوئ. کله چې په دې تاسو کلیک وکړو د دې پلی لیست ټولې ویډیوګانې به تاسو ته راواړئ. ټولې په ترتیب سره به وګورئ. دا یې ګوره اول ویډیو د کلاس 1 کلاس 2 په ترتیب سره ټولې ویډیوګانې وګورئ چې دا په ترتیب سره ریکارډ شوي دي تر څو تاسو په ښه منظم مخ ته لاړ شئ. داسې به وګورئ چې هانټینګ ختم شي، څوارلس ویډیوګانې نه وروسته سورسینګ شروع ده چې دا د سورسینګ څلورمه ویډیو ده. چې عمومي د پلی لیست پنځلسمه ویډیو راځي، پنځلسمه نه البته اتلسمه ویډیو راځي. نو هیله ده چې په ترتیب پوه شوي څنګه دغه ویډیوګانې وګورئ. نو اوس راځو موږ تاسو خپل موضوع ته چې دغه ویډیو همدغه موضوع ده، هاو ټو چک سپلایر اتنټیکیشن. لومړی مرحله چې د ایج ده، د یو سپلایر په مارکیټ کې به دغه تاسو ایج ګورئ چې څو کاله په دې مارکیټ کې فعالیت کړی ده چې د همدغه جنسونه خرڅوي. څنګه یې ګورو؟ راځو ګوګل ته. کله تاسو ګوګل ته رالاست، یا په ګوګل کې ولیکئ یا په عمومي دغه دی کروم په ادرس بار کې ولیکئ ho.is او انټر یې کړئ. کله تاسو دا انټر کړو دا ویب سایټ تاسو ته راواړي. په دې کې تاسو کولی شئ چې یو ډوماین ایج تاسو چک کړئ. څنګه چک کوو؟ راځو یو سپلایر ګورو. دا شیټ به انشاءالله تاسو سره یې کوم برانډونه چې موږ راخیستي ولو د کیپا په واسطه باندې هماغه برانډ یو نوم را کاپي کوو. راځو ګوګل ته د دغه برانډ ډسټریبیوټر را پیدا کړو. دا ده ډسټریبیوټر ان یو اس ای. که تاسو په کوم بل سټیټ کې دا پیدا کوئ، په یو بل کانټري کې پیدا کوئ، یو بل مارکیټ پلیس کې پیدا کوئ، هماغه به ورته ورکړئ په ګوګل کې. تاسو ته به یې هغو ډسټریبیوټران راواړئ. اوس راځو د دې ډسټریبیوټران دغه لومړی سپانسر شوي تر دې تېري دا نور راخلاصوو. دا راخلاصوو، دا یو بل ده، دا همدا شان بل ده، مختلف سپلایران دا ما راخلاص کړو.
اوس لدې چې دغه یو مختلف سپلایران دي که تاسو مخکې له مخکې ډیټا در سره یي همغه ادرس به در سره دی ویب سایټ یو ار ال ادرس به در سره یي مثال دغه ادرس دی ویب سایټ دلته ګوره تاسو وګورئ دغه network.com دا نور اضافي لیکلي کله تاسو د ویب سایټ په دا لوګو باندې یا ډسټریبیوټر په دا لوګو کلیک وکړئ هغه مین یو ار ال به تاسو ته دلته په پورته یو ار ال په سرچ ځای کې درته راځي ادرس بار ځای کې دا به تاسو داسې انتخاب کړئ او کنټرول سی وکړئ اوس به راسئ هو ډاټا ایست دا چې مخته ما راخلاص کړی و په دې ځای کې به تاسو پیسټ کړئ او سرچ به کلیک وکړئ دلته ورته منتظر شئ دا سرچ روانې مو بل یې وګورو دا به وګورو دې به هم همداسې کلیک پې وکړو تر څو مې صفحه راخلاص شي او په دې ادرس بار باندې کلیک کوو را کاپي کوو یو ور به دا وکړو دا پخوانی سیم کلیک کړی هغوی راته راواړول معلومات ګوره دلته به تاسو راسئ دا خو نوم درته راواخیستل د وایس سرور راواخیستل دغه ادرس راواخیستل دغه سټیټ راواخیستل خو دلته تاسې ایج به ګورئ مهم چې دغه ایج ده اوس ایج رجسټرډ په 1994 کال کې دغه سپلایر کو ویب سایټ سره دا رجسټر شوی دی او خپل اپډیټ شوی دی چې بیرته یې رینیو کړی دی په 2023 کال کې رینیو کړی دی او په څوخ کې دا ایکسپایر کیږي 2024 کال د لسم میاشتې وروستم طرف باندې ایکسپایر کیږي د بیا وروسته بیا اپډیټوي نو داسې دا یو د عمر له لحاظه دا یو اتنټیک سپلایر دی هر یو کال په مارکیټ کې 2 3 4 5 کوشش وکړئ تر 5 کلونو زیات وختلې هغه سپلایران انتخاب کړئ عمر تر 5 کال زیات وختلې دا که حساب کې ګور 994 کال شپږ تقریبا 90 کال دی وتلی دي 90 کال په مارکیټ کې وتلی دي دا یو ښه دی عمر له لحاظه دا یو ښه سپلایر ده دا تاسو ایج معلوم کو یو بل معلومو راځه دا ګورماره کاپی کړی ده راځو هو ډاټا ایست هو ډاټا ایست کې په ادرس بار کې کنټرول وی کوو او په سرچ باندې کلیک کوو درته منتظر کیو دا په څو کې دا په 2002 کال کې رجسټر شوی ده په 2002 کې رجسټر شوی ده په 2023 کې اپډیټ کړی ده تر 2023 دوه تر 2013 پورې وخت لري دا یو نوې سپلایر ده دا یو نوې سپلایر ده په دې باندې مو ډیر اعتماد نس کولای خو لري بیا هم کولی سو هغه مختلف نور اړخونه دي هغه هم ګورو پروډکټ هم ګورو کچيري نور اړخونه صحیح ولو کوم شانس چې کیږي لکه راتلونکي چې کیږي د اپلیکیشن لپاره بیا هم کولی سو پریکړه وکړو دا انتخاب خو کوشش وکړئ چې عمر په مارکیټ کې زیات وتلی وخت په مارکیټ کې زیات وتلی دی وخت په تیریدا سره د یو سپلایر اتنټیکیشن ډیر پاسنۍ سره تاسو کولای شئ معلوم کړئ مختلف اړخو نو لومړی به تاسو ایج په مارکیټ کې چک کړئ دې اوس 2 کال وتلی ده یو کال وتلی البته راځو یو بل چک کوو دا چک کوو دی په دا لوګو کلیک کوو کنټرول سی راځو دلته پیسټ کوو کله تاسو پیسټ کوو په سرچ باندې کلیک کوو دا ولدي یو سپلایر د اتنټیکیشن لپاره د ایج معلومول دغه و برخې دي چې دا ټولې نقطه په نقطه باید چک سي تاسو ته مفصل او عملی داسې درته ښایم ګوره دا سپلایر بیا په 2010 کال کې رجسټر شوی دی ولسم په 2020 کې اپډیټ کړی دی تازه بیرته رجسټریشن کړی تر 2025 کال وخت لري دا یو ښه د عمر له لحاظه دا یو بهترین سپلایر دی مارکیټ کې ښه وخت وتلی ده د راتلونکي لپاره یې زیات وخت رجسټر کړی ده دا ولې عمر معلومول نو د سپلایر د اتنټیکیشن لپاره دا کوم اړخونه چې درته وایم کوم برخه ته وایم دا باید تاسو هر سپلایر چک کړئ دا به څو وخت چک کوئ هغه وخت به چک کوئ چې تاسو کله د موافقت ورسره ورسېدله چې پروډکټ تاسو ځینې واخلئ پروډکټ یې درته درکړو پروډکټ شیټ یې درته درکړو ورسېل اکاونټ تاسو ورسره جوړ کړو پروډکټ مو ځان ته خوښ کړو په هغه وخت کې چک کوئ اوس تاسو به ټول مخ نه چک کوئ تاسو به هغه چک کوئ کله معامله سره ورسره رسوئ له هغو سره تاسو خپل پروډکټ ځینې اخلئ بزنس ورسره سٹارټ کوئ په وخت کې به دا چکوي دغه اړخونه به ټول چکوي کچيري دا اتنټیکو نور به مخته ورسره ځي که اتنټیک نه وو څه مشکل لرل نور به هغه پرېږدي نو هیله ده چې د دې ویډیو مطلب اخیستی کوم پوښتنه لرئ ویډیو ته کمنټ کې وکړئ زه تاسو سره ځوابونه په راتلونکي ویډیوګانو کې شریکوم نو تر بلې ویډیو په لاس پارم ښه وخت کې چاري